السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه سور محترمینو شه جوړه په خیر است کړه د الله رب العزت نه غواړم چې جوړه په صحت منظم اوسیږي او ورون محترمینو نوې ویډیو د باره کې د چې څنګه کولای سوم پیپال اکاونټ په افغانستان کې جوړ کړو. یعنې څنګه کولای سو د پیپال اکاونټ افغانستان کې کار ځینې واخلو او په افغانستان کې جوړ کړو. ځکه چې پیپال اکاونټ په افغانستان کې کار نه کوي، ډېر خلک یې جوړولی هم نسي. نو زه نن ته دا ټوله طریقه درښیم چې څنګه کولای سو په افغانستان کې جوړ کړو او وبه ووایو چې پیپال اکاونټ څه شی دی. پیپال اکاونټ یو آنلاین اکاونټ دی چې په هغه سره موږ کولی سو خپل اکاونټ ته پیسې ولېږو، خارج ته پیسې ولېږو، پاکستان ته ولېږو. په افغانستان کې نسو لېږدلی ځکه چې دلته کار نه کوي. نو بیا یو بل سیسټم دی چې پینر ته ولېږو او د پینر سره بیا به ای ټي ایم هر د عزیز بانک ای ټي ایم پینر اکاونټ پینر ماسټر کارټونه دي هغه نسي، نو هغه ته به ورکړو، بیا هغه سره پیسې موږ ډېر په اسانه راباسلی سو. نو پیپال اکاونټ داسې یو ډېر ښه اپشنونه لري چې هغه سره موږ کولی سو کار ځینې واخلو او په دې پیسې خارج کې که چیرې ته شناخته لري خارج ته ولېږئ دا پیسې او د هغې بېرته ځان ته راوغواړئ او ډېرې داسې اسانه طریقې نورې هم پکې کیسه دي. نو اوس به ووایو چې څنګه یې جوړولی سو په افغانستان کې، ځکه چې هغه افغانستان کې څوک نسي جوړولی. نو زه ویډیو پیلوو د هر څه نه مخکې ستاسې سره هیله کوو چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. TCAFG دی. نو کوم ویډیو چې ته ګورې د هغې نه لاندې دغه سور بټن به ښکاره کېږي، په دې سور بټن به کلیک وکړئ او په څنګ کې ورسره د ګنټې نشان هم کښېکاږئ، داسې د یو ګنټې علامت راځي دا به هم ورسره کښېکاږئ او بیا به په اهل باندې کلیک وکړئ تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټول نه مخکې او تاسو ځای راورسېږي. بل ورونو محترمینو د واب پیسې هم پیپال ته لېږلی سو، ما خپله لېږلې دي. که چیرې غواړئ نور معلومات د واب باره کې پیدا کړئ نو دا زموږ چینل دی. چینل باندې په دې عکس باندې به کلیک وکړئ نو وړاندې به سئ چینل ته. نو بیا به راسئ ویډیوز ته، دا ټولې ویډیوګانې دلته شته دي، ویډیوګانې به وګورئ او اب ټول معلومات شته دي انشاءالله. نو موږ تی به وړاندې سئ ډسکرپشن ته، دا کوم ویډیو چې ګورئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک دی. څنګه چې دلته ډسکرپشن کوم ځای ته وایي کوم ځای کې وګورئ دا ویډیو ته ګورئ دغه بټن ویني، دغه بټن دې ته ډسکرپشن وایي، په دې به کلیک وکړئ. بس لاندې دا ډسکرپشن دی، داسې یو لینک به ته د دغه د پیپال د ښکاره سي، هغه باندې به کلیک وکړئ. دې ته به بیا داسې یو صفحه خلاصې سي، داسې یو صفحه به ته خلاص سي، ولاړ به سئ براوزر ته خپله په لینک چې کلیک وکړئ خپله دا درته خلاصېږي. نو بیا به ولاړ سئ په دې ساین اپ فار فری ټوډے، دا به په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه نو 1 منټ صبر کوو نو بیا به ته دا اپشن تی ته به دا ټیک ماري، وګورئ تی ته به دا ټیک ماري، دا به سیده ټیک ماري. تی به د دې ټیک مار نه دا بای ویټ پیپل دا به تی نه وهئ، تی به دا لاندینی وهئ، دا لاندینی ټیک مار به کوئ، بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ کلیک وکړه دلته به ستاسې سره یو ایمیل غواړي، نو دلته یو ایمیل ورکوم، ویډیو سکیپ کوم ویډیو غټه نسي. نو تا ته محترمانو ما خپل جیمیل ورکړه ورته، جیمیل مې چې کله ورکړې بیا به دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې په نیکسټ کلیک وکړه نو دلته به ستاسې سره وګورئ دلته یو کوډ ورکوي، دلته یو داسې کوډ ورکوي چې د انګلیش حروفونه پکې غټ او کوچنی استفاده سوی او یو څه ډېر لکه سخت کوډ چې هغه کوډ سي د یې را هم وړل نسي. نو زه اوس دلته یو کوډ ورکوم او ویډیو سکیپ کوم. نو دا د ورونو محترمینو د اول کې جیمیل پسې دې ته به داسې اپشن راسي، اول کې به هم پاسورډ ورکوئ، دوم کې به هم ورته ګورئ دلته به جیمیل ورکوئ او دلته به کوډ ورکوئ، دې لږ سخته کوډ ورکوئ او دلته بیا هم کوډ ورکوئ. نو دلته به نوم ورکوئ، دلته به هم نوم ورکوئ د تخلص. زه دلته نوم ورکوم احمد احمدي او دلته به ورکوم د تجارتي نوم افغان او دلته به اوس ګورئ نورو دا چې کوم چې کله چې ته پیپال اکاونټ خلاصوئ په بل دا بغیر د ما د دې لینک د ډسکرپشن کې کوم لینک دی په هغه لینک باندې کلیک ونه کړئ، تی ته به افغانستان نه راځي، تی ته به نور ملکونه راځي. تی به دلته کښته راسئ، کله چې په لینک کلیک کړئ دلته کښته راسئ وګورئ دلته افغانستان شته، تی په افغانستان باندې کلیک وکړئ. اوس به دلته یو نمبر ورکړئ خپل، زه نو خپل نمبر ورکوم، دا نمبر مې ورکوئ. دلته به ادرس ورکوئ، زه اوس دلته ادرس ورکوم بغلان، دلته ورکوم بغلان شهري، بس بغلان دلته هم صحیح دی بغلان. دلته سیټي ورکوم، سیټي هم بغلان ورکوم، دلته سیټي مې هم بغلان ورکړه.
دلته به خپل کوڅې نوم ورکړئ، یعنې کوم ځای کې چې دوی اوسېږي زه به ورکړم قناتي. دلته به زیپ کوډ ورکړئ، بغلان زیپ کوډ. رښتیا تی به فکر وکړئ دا زیپ کوډ کوم ځای ته ویل کېږي. زیپ کوډ دغه ته ویل کېږي، ګوګل کې هم تی سرچ کولی سئ، بغلان زیپ کوډ وایي، زیپ کوډ پوسټل کوډ ته وایي. نو دلته باید تی کره څه رقم پیسې انتخابوئ. زه به دلته پیسې انتخاب کړم، ډالر. نو بیا به دا ټیک مار ووهئ، ټیک مار وکړل چې دا په دې آپشن به کلیک کړئ، په دې شین آپشن به کلیک کړئ، په دې آپشن به کلیک کړئ، او یس باندې کلیک کوم. دلته بزنس څه شی دی؟ بزنس زه به دلته یو شی دغه به انتخاب کړم. موږ نه یو سوال کې دلته نو دلته به تی ورکړئ چې تی څه شي د کومې لارې سره دا پیسې لاسته راوړي. زه به دلته ورکړم آنلاین ورکینګ، او دلته دا ځای زه خالي پرېږدم. اپلیکیشن لینک غواړي، نو زه لینک نه ورکوم. دلته څو سواله کوي را سره. دلته په افغانستان را پیدا کو، دا د افغانستان به انتخاب کړئ. دلته به د پاسپورټ نمبر یا د بل شي نمبر دلته به ورکړئ. پاسپورټ یا ډرایوینګ لیسن داسې شان در سره غواړئ تی دلته افغانستان پاسپورټ دی، پاسپورټ تذکرې کار نه کوي. دلته پاسپورټ نمبر ورکړئ. زه ویډیو سکیپ کوم، خپل پاسپورټ نمبر ورکوم. نو دا د ورونو محترمینو دلته به پاسپورټ د اول کې به افغانستان انتخاب کړئ، د دوم کې به پاسپورټ انتخاب کړئ، او د دریم کې به دغه د پاسپورټ نمبر، او د څلورم کې هم دغه تاریخ تولد، تاریخ د پیدایش تاریخ به ورکړئ. نو بیا به راسئ په دې آپشن به دلته په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړه صبر کوه اوس ورته. نو دا دی بیا ورته دا ویریفای کوو، دا وګورئ په دې کلیک کوو. اوس نو دا دی ورونو محترمینو دا دی زموږ اکاونټ جوړ شو، په افغانستان کې مو اکاونټ جوړ کړو. ګورئ په دې کلیک کوو، دا دی. نو اوس وګورئ دا بیلانس مې چې کوم، بیلانس پیسې نشته، پشکې صفر دی. روان ویډیو انشاءالله دې کې ټول معلومات ورکوم، پیسې به هم انشاءالله په دې کې ټول معلومات انشاءالله روانه ویډیو کې ورکوم. نو دا و د افغانستان کې پیپال اکاونټ جوړولو طریقه. دا به ویریفای کوي، هغه جیمیل ته مو یو دغه درځي، یو ایمیل درځي، هغه ایمیل طریقه سره دا ویریفای کولی یم سي. نو زه بیا روان ویډیو به هم د دې بارې جوړه کړم چې څنګه دا پیپال اکاونټ ویریفای یم کو. نو الله په امان شه وخت، د ځان خیال ساتئ. زموږ چینل حتما دا ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړئ، او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ، تر څو چې موږ هره نوې ویډیو له ټولو نه مخکې و تاسو ضرور ورسېږي. د الله په امان شه وخت.